ایمان پلورونکي 52 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه ځمکه پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه ځمکه پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، غیاث بلبیس رحمه الله چې په هغه وخت کې په قاهره کې د امنیه قومندان و، د خضر الحیات په قاتل پسې ګرځېده، او خضر الحیات هم په ځمکه باندې د مصلح الدین نوم لیکلی و. خو بیا هم غیاث بلبیس رحمه الله بې له ډېرو شواهدو مصلح الدین نه راټینګاوه او د قتل ادعا یې په هغه نه کوله. او بیا مو دا هم واورېدل چې مصلح الدین کله چې کور ته راغی نو خپلې پخوانۍ مېرمنې یې 10 اشرفۍ ورته ورکړې، او دا یې هم ورته وویل چې دا یو کس راوړی وي او د هغه کس ټولې خبرې یې مصلح الدین ته وکړې، او د مصلح الدین او د ده د مېرمنې ترمنځ دا خبرې اترې روانې وې. ورونو، او حال د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله په فلسطین کې و، او د نوو مجاهدینو روزنه هم روانه وه چې خپلو مرستیالانو ته یې وصیتونه کړي وو. اوس به راسو مصلح الدین او د هغه مېرمنې ته چې د دوی ترمنځ نورې کومې خبرې تبادله کېږي. په تېره برخه کې موږ او تاسې واورېدل چې مصلح الدین وویل پر ما د دروغجن تورونه مه پورې کوه، زما پیسو خوړلو ته څه اړتیا ده؟ مېرمنې یې وویل ستا ورته نشته، خو د هغې پرنګۍ ورته شته چې تا له نکاح پرته په کور کې ساتلې ده. مېرمنې یې له ډېره سوزه وویل ستا د شرابو لپاره پیسو ته اړتیا ده، که دا تور غلط وي نو ووایه چې دا د 4 آسونو بګۍ له کومه راغله؟ دې کور ته چې هره شپه ډمانې راځي دا مفت راوستل کېږي؟ د شرابو کومې مېلمستیاوې چې ورکول کېږي د هغوی لپاره پیسې له کومه راځي؟ مصلح الدین د قهر او محبت په ګډه وډه لهجه ورته وویل د الله لپاره غلی شه، ما خو معلومولو ته پرېږده چې هغه سړی څوک دی چې دغسې خطرناکه توطیه یې وکاروله او لاړ، اصلي حقیقت به تا ته پخپله روښانه شي. مېرمنې یې وویل زه اوس غلی پاتې کېدای نه شم، تا زما سینه د انتقام له اوره ډکه کړې ده، زه به ټول مصر ته وایم چې زما څښتن قاتل دی، د یو مؤمن قاتل، ته زما د مینې قاتل یې، زه به درنه د خپلې مینې بدله اخلم. مصلح الدین ورته عذر او زارۍ وکړې. مېرمن یې غلې کړه او هغه یې قایله کړه چې تر 2 ورځو باید غلي وي چې هغه سړی ولټوي او ثابته کړي چې هغه قاتل نه دی. هغې مېرمنې ته دا هم وویل چې غیاث بلبیس څو کسان نیولي دي او قاتل به هم ډېر ژر ونیول شي. خیر، دا شپه هم تېره سوه چې له دې قتل څخه 2 شپې پوره کېدې. راتلونکې ورځ هم تېره شوه، مصلح الدین له کوره غایب و، د هغه دویمه مېرمن یا یاره یې هم نه وه، معلومات نه وو چې چیرې و. له ماښام وروسته مصلح الدین کور ته راغی او د لومړۍ مېرمنې کوټې ته ورغی. له هغې سره یې د مینې او محبت خبرې کولې، کومې مېرمنې ته یې چې راز معلوم. مېرمن یې د هغه په دوکه کې راتلل نه غوښتل، خو د مینې په جال کې ګیره سوه. مصلح الدین هغې ته وویل چې هغه سړی لټوي چې هغه ته یې 10 اشرفۍ ورکړي دي. خیر، د دوی ترمنځ خبرې اترې روانې وې، او لږه شېبه وروسته یې مېرمن ویده سوه. په دې شپه مصلح الدین ملازمینو ته رخصتي ورکړې وه. په کور کې داسې چوپتیا وه چې پخوا تر دې کله هم نه وه. مصلح الدین تر ډېره د ویدې مېرمنې په کوټه کې و. بیا راپورته سو او له کوټې ووت. نیمه شپه به وه، یو سړی د هغه د کور له بهرني دیوال سره شا ولګوله او ودرېد. بل سړی د هغه په اوږو باندې ودرېد او دریم د هغه په اوږو په دیوال باندې واوښت. دننه یې ځان ځوړند کړ او بیا یې وغورځاوه. هغه له دننه څخه لویه دروازه بیرته کړه. دواړه ملګري یې دننه ورغله. په دې کور کې به هره شپه ساتلی سپی پرانیستی، یعنې سپی به خلاص ګرځېده. په دې شپه سپی هم په خپل ځای کې تړلی پاتې و. ښایي چې ملازمینو به د تللو په وخت کې له یاده ایستی چې سپی خو پرانیزي. 3 واړه سړي برنډې ته ورغلل. تیاره ډېره ژوره وه، هغوی په کرار کرار ولاړل. په توره تیاره کې یو بل پسې روان و.
په هغه دروازه یې لاس کېښود چې د مصلح الدین لومړۍ میرمن چې هغه د فاطمې په نامه یادوله ویده وه. دروازه یې بیرته کړه. کوټه تیاره وه. درې واړه سړي دننه ورغله او په تیاره کې یې لاسونه تپول چې د فاطمې پالنګ یې ومینه. د یوه سړي لاس د فاطمې پر مخ ولګېد چې سترګې یې خلاصې شوې. هغې دا فکر وکړ چې د مصلح الدین لاس دی. هغې لاس ونیو او پوښتنه یې وکړه چیرې ځې؟ د دې په ځواب کې یو سړي د هغې په خوله باندې ټوټه واچول او یو څه یې په خوله کې ورته ښکته کړه. بیا په سملاسي ډول درې تنو هغه لاس او پښه ونیوه او یوه یې پر بله ټوټه خوله کلکه وتړله. یو بل سړي د بورۍ خوله خلاصه کړه. دوه نورو فاطمه په رسیو کلکه وتړله او د بورۍ خوله یې بنده کړه. هغوی بورۍ له ځان سره واخیسته او بهر ووتل. د لویې دروازې نه هم ووتل. په کور کې هیڅوک نارینه ملازم نه و. خدمتګاران یې هم په دې شپه رخصت سوي وي. لږ وړاندې درې اسونه له یوې ونې سره تړلي وو. درې واړه سړي پر اسونو سپاره سول. یوه یې بورۍ له ځانه مخکې په آس باندې کېنوله. درې واړه اسونه له قاهرې نه ووتل او د اسکندریې په لور روان سول. دا شپه هم تېره سوه. سهار مهال چې ملازمین راغلل مصلح الدین ترې د فاطمې پوښتنه وکړه. دوه خدمتګاران یې په کور کې پسې وګرځېدل. بیا یې وویل چې په کور کې نشته. څه وخت چې د هغې پته ونه لګېده مصلح الدین یو خدمتګاره جلا کړه. تر ډېره یې ورسره خبرې وکړې. بیا یې هغه له ځان سره واخیسته. غیاث بلبیس ته یې بوتله. هغه ته یې وویل چې میرمن یې بې درکه سوې ده. هغه ګمان وکړ چې خضر الحیات ګوندې فاطمې وژلی دی او خضر چې د مړینې په حالت کې په ګوته کوم مصلح لیکلی و هغه په اصل کې د مصلح الدین میرمن لیکل غوښتل خو مرګ یې لیک پوره کولو ته پرې نه ښود. د دې د ثبوت لپاره هغه خپلې خدمتګارې ته وویل چې د هغه سړي په باب ورته ووایي. خدمتګارې بلبیس ته وویل پرون ماښام یو بېګانه سړی راغلی و چې په مخ یې نقاب یا پرده غوړولې وه. هغه مهال مصلح الدین په کور کې نه و. هغه سړي دروازه ټک ټک کړه نو زه بهر ورغلم. بېګانه سړي وویل چې له فاطمې سره لیدل غواړم. خدمتګارې ورته وویل په کور کې څوک نارینه نشته نو ځکه هغه له فاطمې سره لیدلی نشي. هغه سړي وویل فاطمې ته ووایه چې هغه سړی د اشرفۍ بیرته ورکولو لپاره راغلی دی. وایي چې زه به پوره پیسې اخلم. خدمتګاره ولاړه فاطمې ته یې وویل نو هغې هغه بېګانه سړی دننه راوغوښت. خادم یې په خپل بیان کې وویل ورونه بلبیس رحمه الله ناسته خادمه د مصلح الدین په مخ کې دا خبرې کوي. خادم په خپل بیان کې وویل چې فاطمې ما ته وویل ته په برنډه کې ودرېږه او لارښوونه یې راته وکړه چې که څوک راشي چې زه هغه خبر کړم. زه د دروازې تر څنګ ولاړه وم. د دننه مې چې کومې خبرې واورېدې په هغې کې د هغه سړي غوسه او د فاطمې لخوا زارۍ اورېدل کېدې. له دې خبرو نه په ښکاره پته لګېده چې فاطمې سړي ته ویلي و چې د علي بن سفیان مرستیال حسن بن عبدالله باید ووژني چې په بدله کې به یې ورته 50 اشرفۍ او 2 د سرو زرو خښتې ورکوي. خدمتګار یې وویل چې ما ته دا څرګنده نه ده چې فاطمې هغه سړي ته 100 اشرفۍ کله او چیرته لېږلې وي او چا وروړي. هغه پوره 50 اشرفۍ غوښتې. فاطمې هغه سړي ته وویل چې غلط سړی یې وژلی. هغه نقاب پوښ سړي ورته وویل چې تا په باوري توګه راته ویلي وو چې حسن بن عبدالله به په فلاني وخت د خضر الحیات کور ته ورځي. زه ورته په کمین کې کېناستم. یو سړی مې د خضر الحیات دروازې ته نږدې د تللو په حالت کې ولید. د هغه قد او تنه د حسن بن عبدالله په څېر وه. د وژنې پر مهال دومره وخت له چا سره وي چې ښکار دې ښه په غور سره وګوري. تا چې راته کوم وخت ښودلی و دا هماغه وخت و. ما غشی وویشت او له هغه ځایه وتښتېدم. ورونو د مصلح الدین خادمې بلبیس رحمه الله ته دا کیسه وکړه. هغه سړی له فاطمې نه او پسې وویل هغه سړی له فاطمې نه 50 اشرفۍ غوښتې. فاطمې خو ورته لومړی عذر او زارۍ وکړه. بیا فاطمه هم غوسه شوه او هغه سړي ته یې وویل چې که اصلي سړی دې وواژې نو پر دې 100 اشرفۍ سربېره 50 اشرفۍ او د سرو زرو 2 خښتې به هم درکړه. هغه سړي ورته وویل ما کار کړی دی د دې به پوره مزدوري اخلم. فاطمې ما ته په کلکه وویل چې د دې سړي په باب هیڅ چاته څه نه وایي. هغې ما ته 2 اشرفۍ انعام هم راکړی. نن چې سهار زه د هغې کوټې ته ورغلم نو فاطمه هلته نه وه. زه ګمان کوم چې هغه سړي به تښتولی. غیاث بلبیس یو څه فکر وکړ. مصلح الدین یې بهر ته ولېږه او له خدمتګار یې پوښتنه وکړه
دا خبرې تا ته چا ښودلې دي؟ فاطمه او که مصلح الدین؟ خدمتګارې وویل فاطمه خو دلته نشته، دا زما خپله وینا ده. بلبیس ورته وویل ما ته رښتیا ووایه، فاطمه چیرته ده؟ هغه له چا سره تللې ده؟ خدمتګاره وویرېده، کوم ډاډمن ځواب یې ونه ویلی شو. بلبیس وویل د کوټوالۍ زیرزمیني ته تلل غواړې؟ ورونو، د کوټوالۍ یا د قومندانۍ زیرزمیني هغه زیرزمیني وه چیرې به چې مجرمین بیول کېدل او هلته به ترې تحقیقات کېدل. بلبیس ورته وویل د کوټوالۍ زیرزمیني ته تلل غواړې؟ اوس ته بیرته له دې ځایه نسې تللی. هغه غریبه ښځه وه، هغې ته پته وه چې د کوټوالۍ زیرزمیني ته د تللو سره سم درواغ او رښتیا سره پیلېږي، خو تر دې دمخه یې د بدن غړي سره جدا کېږي. خدمتګاره په ژړا سوه او ویې ویل که رښتیا وایم نو بادار سزا راکوي او که درواغ وایم نو تاسې سزا راکوئ. بلبیس د هغې حوصله برابره کړه او هغې ته یې د پوره امان ډاډ ورکړه. خدمتګارې وویل ما د قتل په دویمه ورځ یوازې همدومره لیدلي وو چې یو نقاب پوښ سړی راغلی و. مصلح الدین بادار هغه ورځ په کور کې نه و. هغه سړي فاطمه بهر ور وغوښته. هغه سړی د لوی دروازې نه بهر او فاطمه دننه. هغه ورسره مخامخ نه شو. ملازمینو هغه لیدلی و خو څوک نږدې ورغلی نه و او نه یې اورېدلي و چې د هغوی ترمنځ څه خبرې شوي. هغه نقاب پوښ سړی ولاړ او فاطمه بیرته راغله. یوه کوچنۍ د پیسو کڅوړه یې په لاس کې وه. فاطمې سر ځوړند کړی و او کوټې ته ولاړه. په یو بل ماښام مصلح الدین څلورو نوکرانو او خدمتګارانو ته رخصت ورکړ او خپلو کورونو ته ولاړل. ورونو، بلبیس رحمه الله پوښتنه ځینې وکړه او ویې ویل تر دې دمخه هم په یوه شپه کې ټول ملازمین رخصت سوي وو. ورونو، د بلبیس رحمه الله دغه تحقیق ته ښه متوجه سي. له خدمتګار څخه یې پوښتنه وکړه تر دې دمخه هم په یوه شپه کې ټول ملازمین رخصت سوي وو؟ خدمتګار یې ځواب ورکړ هېڅ کله نه. حیرانوونکې خبره خو دا وه چې بادار مو په هغه شپه موږ ته وویل چې نن شپه سپی هم تړلی پرېږدئ. تر دې دمخه به یې سپی د شپې ایله کاوه. ډېر سړی خور سپی دی، بېګانه خلک په بوی پېژني او خوري. غیاث بلبیس پوښتنه وکړه د مصلح الدین او فاطمې اړیکې څنګه وې؟ خدمتګار یې وویل ډېرې سستې وې. بادار مو څه موده وشوه چې یوه ښکلې او ځوانه نجلۍ یې راوستې ده چې بادار یې خپل غلام کړی دی. فاطمې او بادار مو سره خبرې هم نه کولې. غیاث بلبیس خدمتګاره جلا کېنوله او مصلح الدین یې دننه راوغوښت او بهر ووت چې بیرته راته دوه مجاهدین ورسره وو. هغوی مصلح الدین له ښۍ او کیڼ لاسه ونیو او بهر یې بوت. مصلح الدین ډېر احتجاج وکړ. بلبیس د دې امر په کولو سره بهر ووت خو دومره یې وویل چې دا بندي کړي. دویم امر یې دا وکړ چې د مصلح الدین پر کور پیره ودروي او څوک بهر تللو ته پرېنږدي. ورونو، مصلح الدین دې همدلته د تحقیقاتو لپاره بندي وي. اوس به ورشو فاطمې ته چې د مصلح الدین پخوانۍ مېرمن وه او د شپې وتښتول سوه. هغه مهال فاطمه له قاهرې نه ډېره لرې شمال لوري ته یو داسې ځای ته رسېدلې وه چیرې چې شاوخوا لوړې غونډۍ، شنې ونې او اوبه هم وې. دا ځای له عمومي لارې نه یوې خوا ته و. فاطمه هلته لمرخاته وخت رسول سوې وه. آسونه ودرول سول. د فاطمې له خولې او مخ څخه ټوټه پرانیستل شوه او لاس او پښې هم خلاص شو. هغه په هوش کې نه وه. هغه د درې نقاب پوښانو په ولکه کې وه. درې آسونه ولاړ وو. فاطمې چیغې کړې. نقاب پوښانو فاطمې ته اوبه ورکړې او یو څه خواړه یې هم پرې وخوړل. هغه نه پسه کېده. د هغې نسته چې اوبه او خواړه ورغلل او تازه هوا یې تنفس کړل، په بدن کې قوت پیدا شو. ناڅاپه پاڅېده، منډې یې کړې. درې واړه تښتوونکي ناست وو. هغوی ورته کتل. وړاندې ولاړه د یوه کمره تر څنګ ورغله. یو تن نقاب پوښ پورته شو او په آس باندې سپور ورپسې سو او په منډه ورغله. او فاطمه چې په منډو ستړې سوې وه پرته وه. راپورته یې کړه، په خپله یې پر آس باندې کېنوله او تر شا یې کېناسته. بیرته یې خپلو ملګرو ته راوسته. یو تن تښتوونکي ورته وویل تښتې؟ تر کومه ځایه به وتښتې؟ له دې ځایه خو کوم قوي انسان هم په تېښته تر قاهرې رسېدای نه سي. فاطمې ژړل، چیغې یې وهلې او کنځلې یې کولې. یوه نقاب پوښ ورته وویل که موږ تا بیرته قاهرې ته بوځو نو هم ستا لپاره د پناه ځای نشته. ته موږ ته خپل څښتن سپارلی یې. فاطمې په زوره چیغه کړه او ویې ویل دا دروغ دي. تښتوونکي سړي ورته وویل دا رښتیا دي. موږ ته د مزدورۍ په توګه اخیستی یې.
تا زه ونه پیژندلم. ما تا ته د 10 اشرفیو کڅوړه درکړې وه. تا خپل څښتن ته وویل ته قاتل یې، او تا دا ناپوهي هم وکړه چې هغه ته دې وویل چې کوټوال ته به وایې. هغه لا دمخه ستا څخه پوزې ته راغلی و. د هغه یار یې لا دمخه د هغه پر زړه او دماغ قبضه کړې وه. زه تا ته ویلی نه شم چې هغه نجلۍ څوک ده او له کومه ځایه راغلې ده او د څه لپاره راغلې. په هغه بله ورځ ستا میړه زموږ ډېره ځای ته راغلی و. دومره بې ایمانه سړی دی چې هغه زموږ سره د خضرالحیات د وژنې په بدله کې د 50 اشرفیو او 2 ټوټې سرو زرو خښتو وعده کړې وه، خو چې کار مو وکړ یوازې 10 اشرفیې رالېږلې وې. ما له تا نه کار واخیست او اشرفۍ مې تا ته درکړه تر څو ته هم په دې کار باندې خبره سې. زموږ غش یې په نښه صحیح ولګېدی. بله ورځ هغه زموږ مرکز ته راغی او 50 اشرفۍ یې راکولې. د سرو زرو ټوټې بیا هم هضم کولې. زما دې ملګري وویل اوس به موږ زیاته اجره اخلو، او که هغه نه راکوله نو موږ به په څه چل خبره تر کوټوال رسوو. له هغه سره اوس دا ویره هم وه چې خبره تا ته هم څرګنده شوې چې قاتل هماغه مصلح الدین دی. د دې کار چاره هغه دا وسنجوله چې موږ ته یې وویل زما مېرمن بوزئ، زه به ستاسې لپاره لاره پاکه کړم. موږ پوه شو چې هغه د خپلې یارې تر اغېزې لاندې ستا نه هم خپل ځان خلاصول غواړي، او اوس تا ځکه غایبول غواړي چې ته د هغه په ګناه ګواه شوي یې، او هغه ته دې ویلي هم دي چې قومندان به خبروي. د فاطمې اوښکې وچې شوي وې. هغې 3 واړو تښتوونکو ته حیران حیران کتل. د هغوی یوازې سترګې ښکارېدې. د هغوی سترګې ویرونکې او هیبتناکې وې. د هغوی په خبرو کې د خوږلنۍ او خپلوۍ څرک خامخا و. هغوی پرې دبکې ونه کړې بلکې د پوهولو کوښښ یې کاوه. یعنې د فاطمې ژړا او تېښته بې ځایه ده. د قاپوخ ورته وویل ما ته لیدلې وې چې کله مصلح الدین وویل چې زما مېرمن د اجورې په توګه واخلي او ویې نو ما د اسکندریې له بازار له قیمت سره ته اندازه کړه. ته لا تر اوسه ځوانه یې او ښکلې هم یې. ته به ډېره ښه بیه پلورل کېدای شي. موږ ومنله که میړه دې موږ ته دومره زیاته اجره راکړې نه وای نو موږ هغه ته ویلي وو چې ژوندی به یې نه پرېږدو او د هغه یاره به تښتوو. هغه موږ ته وویل چې نن شپه به د هغه په کور کې یو ملازم هم نه وي، سپی به هم تړلی وي، البته لویه دروازه به دننه بنده وي چې که ته یې وګورې نو شک ونه کړې. موږ 3 واړه پر یو بل باندې ودرېدو او ستاسې د کور په دیوال باندې در واوښتو. موږ په لاسونو کې خنجرونه نیولي وو او ښه په حوصله روان وو، ځکه چې ستا په میړه مو باور نه و. هغه موږ وژلی هم شو، خو داسې یې ونه کړل. زموږ لپاره رښتیا چې لاره صافه وه. ته مو راپورته کړې او را مو وستې. هغه بل نیکاپوخ ورته وویل ده دا کیسه ځکه تا ته وکړه چې ته د خپل څښتن کور له زړه وباسې. موږ تا ته دا هم وایو چې موږ 3 کسه یوازې د یوې ښځې د مجبوریت نه فایده نه اخلو. موږ سوداګر یو، د کرایې وژنې او تښتول مو کسب دی. موږ ستا له بدن سره په لوبو کولو نه خوښیږو. 3 نارینه چې یوه ښځه وتښتوي او ورسره ولوبېږي کومه د ویاړ خبره نه ده. خو ورونو فاطمې ورته د بېوسۍ په لهجه باندې وویل تاسې ما د اسکندریې په بازار کې خرڅوئ؟ زما په نصیب کې اوس پتپلورنه لیکلې. یو نقاپوخ ورته وویل نه، د پتپلورنې لپاره ځنګلي او بېدیانې نجونې اخیستل کېږي. ته د حرام سرای شی یې، د کوم باعزته امیر کره به ولاړه سې. موږ ته هم ښه قیمت پکار دی. موږ ته په خاورو کې نه غورځوو. ته اوس ژړه او غم مه کوه چې د مخ ښکلا او ښایست په خپل حال پاتې شي، او که نه نو د پتپلورنې وړ به پاتې سي. د لږ وخت لپاره ویده شه. فاطمې ولیدل چې هغه خلکو ورسره کوم بې ځایه حرکت ونه کړ. لاس یې ور وانه چاوه. فاطمې آرام احساس کړ. ټوله شپه یې په تکلیف تېره کړې وه. په بورۍ کې یې تخته کړې او تر دې ځایه رارسولې وه. بدن یې درد کاوه. وغځېده او ویده شوه. لږه شېبه وروسته یې سترګې وغړېدې. زړه یې په ویره طرحه کې و. دغه حالت یې منلی نه شو. هغې وکتل چې 3 واړه تښتوونکي ویده دي. هغوی هم ټوله شپه ویښ وو. فاطمې لومړی فکر وکړ چې د یوه خنجر راواخلي او 3 واړه پرې ووژني، خو دا جرأت یې ونه کړ. د 3 واړو وژل اسان نه و. هغې اسونو ته وکتل. له اسونو څخه ځینونه ښکته کړل شوي نه وو. هغه په کرار باندې پورته او په کراره یې آس ته ځان ورسوه. لمر د غونډیو شاته روان و او فاطمې ته څرګنده هم نه وه چې له قاهرې نه کوم لوري ته او څومره لرې ده. هغې دا خطره هم پر ځان ومنله چې د بیدیا په پراخۍ کې به د بېلارۍ له امله مړه شي، خو ځان به د دغو کسانو څخه ضرور ژغوري. هغې په آس له سپرېدو سره سم آس ته قمچینه ورکړه.
د آس د سمانو غږ درې واړه تښتونکي راویښ کړل. هغوی فاطمه د یوې غونډۍ خواته په ورتلو لیدلې وه. 2 تنه تښتونکي په اسونو باندې سپاره شول او د هغې پسې اسونه په ځغاسته کړل. د فاطمې لپاره ګرانه دا وه چې هغې ته له غونډۍ نه د وتلو لاره معلومه نه وه. د بیدیا غونډۍ د چیرونکو حیواناتو په څیر وي. یوازې بیدیانیو وګړو تر دې ځایه ځانونه ویستلی سول. فاطمې یوه داسې لاره ونیوه چیرې چې یوې بلې غونډۍ یې مخه نیولې وه. هغه چې هلته ورسېده شاته یې وکتل چې تښتونکي ورپسې په چټکتیا را روان وو. هغې آس په قمچینه باندې وواهه او په هغه غونډۍ باندې ور وخېځه. ښه آس و، پورته وخوت او بلې خواته ښکته سو. هغې آس یو لوري ته وګرځاوه، لاره یې پیدا کړه. تښتونکي هم ورپسې ول او په فاطمې پسې راورسېده. فاصله په کمېدو وه. د فاطمې په خپلو سترګو باور نه راته چې هغې د سمندر په څېر پراخه بیدیا کې 4 تنه په اوښانو سپاره خپل لوري ته د راتګ په حال کې ولیدل. هغې چیغې پیل کړې او یې ویل: هلئ غله دي، هلئ غله دي، ومې ژغورئ. او ځان یې هغوی ته ورساوه. له فاطمې پسې د 2 نقاپوښ اسونه هم راښکاره سول. چې اوښ سپاره یې ولیدل د خپلو اسونو واګې یې راټینګ کړل او اسونه یې هم وګرځول. اوښ سپرو اوښان وځغلول. یو په لینده کې غشی کېښود، وار یې وکړ. غشی د یو آس په ورمې کې ښخ سو. آس له درده خیزکې وهلې او تندک خور سو او له واکه ووت او سپور ترې کوز شو. اوښ سپرو ورته د جګړې بلنه ورکړه، نو هغه بل یې هم آس ودراوه. هغوی ته څرګنده وه چې د 4 اوښ سپرو او غوښې ویشتونکو سره مخ دي. فاطمې ورته وویل چې د دوی یو ملګری د غونډۍ په منځ کې دی. دا دواړه یې ونیول. او ورونو، پوهېږئ دا 4 اوښ سپاره څوک وو؟ دا 4 واړه اوښ سپاره د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د پوځ د کومې غزني مجاهدینو. سلطان صلاح الدین ایوبي په ټوله بیدیا کې ګرځنده پیرې خپرې کړې وې چې د ناڅاپي حملې خطر نه وي او صلیبي ورانکار یې مصر ته داخل نشي. د دغو ګرځنده ګروپونو ډېره ګټه وه. هغوی زیات شمېر شکمن کسان نیولي وو. اوس یې دا نقاپوښان هم ونیول. فاطمې هغوی ته وویل چې هغه څه ډول دلته راوستې ده، د چا مېرمن ده. هغې دا هم وویل چې د مصر د مالیې ناظم وژل شوی دی. د هغې میړه مصلح الدین قتل کړی دی چې د ښار ناظم دی او قاتل د دې 3 واړو نه یو دی. 3م نقاپوښ هم ونیول شو. له هغوی نه خنجرونه واخیستل شول، لاسونه یې شاته وتړل شول. د هغوی یو آس د غشې لګېدو له امله تښتېدلی و. پر یوه آس یې 2 نقاپوښان او پر یوه یې یو کېناوه او خپل قمندان ته یې ورواستل. فاطمه هغوی په اوښ باندې کېنوله. د دغه اوښ مجاهد د خپل یو ملګري سره سپور سو. د دغه کاروان په وړاندې 4 میله واټن چې هغوی تر مل پرېوتو پورې وواهه. دا ځای د خرماو یو باغ و چې خیمې هم پکې وهل سوي وې. دا د دغه بیدیانیو ګزمه مجاهدینو مرکز و. فاطمه یې قمندان ته وروسته او پر 3 واړو تښتونکو نقاپوښانو یې پیره ودروله. هغوی سبا ورځ قاهرې ته لېږل کېدل. ورونو، اوس به راسو د کیسې بلې برخې ته او د فاطمې کیسې ته به بیا وروسته راوګرځو. صلیبیانو پرېکړه کړې وه چې هغوی به په کرک کې ناست د سلطان صلاح الدین ایوبي انتظار نه کوي. هغوی د پوځ ویشل پیل کړي وو. د فرانسې پوځ ته د سلطان صلاح الدین ایوبي د پوځ د مخې نیولو لپاره د تیارشي امر کړی و. د ریمانډ پوځ ته د مسلمانانو په پوځ د شاله لوري د حملې کولو امر کړی و او د کرک کلا د دفاع لپاره د جرمني پوځ ټاکلی و. د فرانسې او انګلستان د اردو ځینې ټولي هم ورسره وو. هغوی ته جاسوسانو ویلي وو چې صلاح الدین ایوبي نوی پوځ تربیه کوي. صلیبي واکمنو د دغه کار معلومات واخیست چې هغوی باید د سلطان صلاح الدین ایوبي په تربیوي معسکر باندې حمله وکړي او په شا شي. خو د هغوی استخباراتو د دې کار مخالفت وکړ. دلیل یې دا ووایي چې صلاح الدین ایوبي د دفاع لپاره 3 کرښې جوړې کړي دي چې په هغوی کې یو خط متحرک دی. سربیره پر دې د څارونکو ګروپونه هم تر لرې لرې ځایونو پورې لېږلي. هغه هم ګرځي راګرځي او په بیدیا کې هر متحرک شی چې وویني نږدې ورځي او ګوري. ورونو، صلیبیانو چې دغه دفاعي تیاري ولیده نو د حملې خیال یې له زړه څخه وایست. ورونو، څه فکر کوئ چې صلیبیان به د سلطان صلاح الدین ایوبي په کومه برخه باندې حمله کوي؟ آیا حملې ته به آماده سي او سلطان صلاح الدین ایوبي به د صلیبیانو په وړاندې باندې کوم پلان په کار باندې اچوي؟ او څه فکر کوي چې مصلح الدین چې قتل یې کړی او پخوانۍ مېرمن یې هم له غلو څخه خلاصه سوه
آیا هغه به قاهرې ته بوځي او که سلطان صلاح الدین ایوبي ته به یې ورولي؟ ورونو دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به پر روانو برخو کې واورئ ان شاء الله تعالی. د 52مې برخې پای.